अस्सलाम वालेकुम दोस्तانو यो ډیر دردونکې افسوسناک خبر تاسو سره شریکوم چې تاسو به د مکی الحجازي مولانا صاحب د نوم سره واقف یې چې دا مکی صاحب په نوم باندې هم مشهور دی او اکثر وخت د باره کې ویل کېږي چې دا په مکه کې درس ورکوي. قدرمنو دوستانو د تیرې یوې میاشتې نه ډېر زیات بیمار دی او بالکل داسې حد ته رسېدلی دی چې هغه د څه خوراک څښاک کولو قابل هم نه دی، یعنې هغه ته خوراک هم بل څوک ورکوي. په خپله ویډیو کې ویلي چې ما ته دعاګانې وکړئ ځکه چې زه د دعاګانو محتاج یم او زما د روغ صحت دپاره الله پاک نه سوال وکړي. قدرمنو یقینا چې انسان کله کمزوری شي، کله د بل لاس ته محتاج شي، نو دغه د سخت وخت او سختې ورځې شروع شي. الله پاک د ورته روغ صحت ورکړي. تاسو هم امین ووایئ ځکه چې یو عالم دین دی او الله پاک دی د دین د خدمت دپاره بیرته هغه په خپلو خپو ودروي او روغ جوړ دي شي او د داسې محتاجۍ نه، د داسې سخت وخت نه دی الله پاک هر مسلمان وساتي. امین ضرور ووایئ، موږ ته کمنټ وکړئ او ویډیو لایک کړئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ.